سلامونه په خیرونه هیله د جوړ روغ وئ. دا دی اوس بیا روان یو د یوه بل ښایسته قصر خواته. دا یو شخصي قصر دی چې یو تجار یا سوداګر جوړ کړی یا بانکدار جوړ کړی دی. همدلته بن ته نږدې د راین سیند پر غاړه د یوې تپې پر سر دی. البته د ده قسمت نه و چې په دې قصر کې ژوند وکړي. د دې قصر نوم درخنبرګ یا د اژدها قصر ورته ویلی شو. او جالبه دا ده چې په ډیره کمه موده کې ودان شوی دی. یوازې په 2 کلونو کې د 1882 نه تر 1804 کال کې دې موده کې ودان شو. د دې قصر ودانونکی سټیفن فون سارتر و. هغه یو داسې یو کس و چې په بن کې زیږېدلی و، بیا یې ښوونځی پرېښود او بیا د بانکدارۍ برخې ته ولاړ. هغلته ډیر پیسه داره شو او بیا یې وروسته په پاریس کې ژوند غوره کړ او دا قصر یې د ځان لپاره ودان کړ چې ژوند پکې وکړي. خو قسمت به یې نه ونو او قصر اوس همداسې پاته دی. جالبه دا ده چې هغه څه چې دننه پکې دي هغه ټول په همغه حال پاته شوي دي او تر اوسه لاسوهنه نه ده پکې شوې. قصر اوس د بن د ښاروالۍ اړوند دی او خلک ډیر زیات خلک یې لیدلو ته راځي. ټیکټ یې کېږي، ټیکټ یې هم ارزانه دی، یوازې 9 یورو شاوخوا ټیکټ یې دی او په شاوخوا کې نورې هم د ګرځېدو ډېرې ښایسته سیمې شته. د لاندې خوا نه یو ټرین هم ورځي چې په هغې کې هم کولی شئ لوړ ور وخیژئ او همداشان په غرونو کې شاوخوا ګرځېدلی شئ، تپو کې. د قصر په د لاندنۍ برخه کې یو وړ موزیم هم دی چې پخواني آثار پکې دي او لوړ بیا نور ټول وسایل هم شته چې همغه وخت کې پخوا استفاده ورڅخه شوې ده. هغه به هم د نږدې نه وګورو. هلو، په دې قصر کې بېلابېلو کسانو ژوند کړی دی او د بېلابېلو موخو لپاره ورڅخه کار اخیستل شوی دی. د بیلګې په ډول یو وخت یو د زړو ښځو لپاره پالنځای و، بیا د یو څه وخت لپاره مدرسه وه، بیا د عیسوي روزنې ځای و د عیسویانو لپاره او بیا وروسته هم د ریل د ادارې مربوط شو چې هغوی هم یو روزنځای پکې جوړ کړ او وروسته بیا د هتلر په وخت کې د هتلر د اړوند کسانو اړوند شو چې هغوی هم له دې ځای نه د یوه روزنځای په توګه کار اخیست او همداشان د سرګرمۍ او د ساتیرۍ یا عیش و نوش لپاره هم د ځینو کسانو، هغه کسان چې دلته اوسېدل یا د دې قصر خاوندان وو، کار ورڅخه اخیستل شوی او دلته چې ګورئ دا وسایل او ځینې سامانونه دا د هغه وخت تر اوسه پاته دي. د اژدهاو د قصر د جوړونکي په اړه ویل کېږي چې هیلې یې ډېرې لوړې وې. په 1881 کال کې ځان په اشرافو کې ثبت کړ، خو متاسفانه په 1902 کال کې په داسې حال کې له نړۍ ولاړ چې واده یې هم نه و کړی او
ټوله دارایي او شتمني او همدا ډول کلا یې د ورېرونو او نورو خپلوانو ترمنځ تقسیم شوه. بیا وروسته دا قصر یو بل کس واخیست چې 3,90,000 مارکه د هغې وخت یې ورکړل او د ده له ورېرونو یا خپلوانو یې واخیست. او خو بیا هغه هم ونه شوی کولی چې د دې قصر د ساتلو لګښتونه ورکړي. هغه په بل چا خرڅ کړ او بیا وروسته هغه کس په لومړي جنګ کې په لومړي جهاني جنګ کې مړ شو. له هغې وروسته بیا په مختلفو نورو کسانو خرڅ شو او بیا په دې وروستیو کې د دولت په واک راغی او اوس یې د دې سیمه ایزه اداره تر واک لاندې لري. لوړ ختل هم حوصله ډېره غواړي، ځینې ډېرې دي. راځئ وګورو چې ارزي که نه په لمر ختل. واو، ډېر عالي، ډېر ښکلی. دلته د قصر په اړه معلومات دي. 1822 کال کې په دغه حال و. دا هم د کلا په سر ایالتي بیرغ. د اژدهاو قصر خو مو وکوت، راځئ چې اوس ولاړ شو. نن شپه مو په ځنګلونو کې ده. نن د آیفل ملي پارک ته ځو چې په ځنګلونو کې دی او د جرمني له مشهورو ملي پارکونو یو دی. له بلجیم سره سرحد لري یا بلجیم ته نږدې دی. هغلته ډېر قصرونه، جهیلونه او ښکلي ځایونه دي، خو ښایي د ټولو کتلو ته وخت پیدا نشي. یوه برخه به یې وګورو، راځئ په ګډه یې ننداره وکړو. د
آیفل ملي پارک د ناردراین وسفالن ایالت اړوند دی او جالبه دا ده چې دلته یو وخت د زغالو یا د کولې تولید کېده، کانونه یې وو، ډېر ځنګلونه یې له منځه تللي وو د سولو دپاره، خو بیا وروسته په دې باندې بیا کار وشو، ډېرې ونې پکې کېښول شوې او بله دا چې په دوهم نړیوال جنګ کې د دې پارک ډېره برخه له ماینونو ډکه شوې وه یا ماینونه پکې ایښول شوي وو، ځکه چې دې خواته د فرانسې، بلجیم او بریتانیا ځواکونه په دې مسیر راتلل او یوه جنګي سیمه وه چې بیا وروسته پاکه شوه او جوړه شوه او دا دی اوس د جرمني له ښکلو سیمو یوه ده. سلامونه دوستانو، دا په راینل فالز ایالت کې د آیفل ځنګلونو سیمه ده. تېره شپه ما دلته تېره کړه. ښکلی ځای دی، طبیعت دی، ارامه سیمه ده، له ښار او ګڼې ګوڼې لرې ده. وګورئ چې ستاسو هم دا طبیعت خوښیږي که نه. د جرمني په جنوب او لویدیځ کې ډېرې ښکلې طبیعي سیمې دي، غرونه غونډۍ لري او په شنو ځنګلونو پټې دي. دلته چې ګورئ ځینې میوهدارې ونې هم شته، خو له میوې نه یې ډېر استفاده نه کوي خلک. په ځنګلونو یا عموما دې ځایونو کې چې میوهدارې ونې نه ږدي، یو علت یې دا دی چې ښایي هغه به بیا پوره پاملرنه نه ورته کېږي او خرابېږي، بیا به حشرات ورسره پیدا کېږي او ښایي بیا محیط خراب کړي. دا د آسانو ساتلو فارم غوندې ځای دی. دلته یو وړ سیندګی بهیږي. او دا لاره نو همداسې پسې تللې د دې غرونو او ځنګلونو منځ کې. دلته به یو څه وخت تیر کړو. زه به د ویډیوګانو ایډیټ مخته بوځم، ځکه چې ډاټا ډېره زیاته شوې ده په دې تېرو ورځو سفر کې.
کسانو کې به څه ووایې؟ ښکلي دي که نه؟ څه غواړي؟ خوراک غواړي؟ دا سیند کې فکر کومه برېښنا شته نو د دې ځای نه نشي اوښتلی، خو ښه دا ده چې شنه ورته پرېمانه دي او د خوراک غم یې خوړل شوی تیار، د طبیعت مهرباني شوې په دې سیمه. راځئ ورشو چې رستورانت کې څه لري. دې خواته رستورانت. Guten Morgen. د سهار چای مسله هم حل شوه. اوس د ګرځندو یوه بله لړۍ پیل کېږي. له دې ځایه به ځو د شتوتګارت په لوري، زموږ سره بیا هم اوسئ. راځئ د شتوتګارت ننداره هم وکړو. شتوتګارت هم د جرمني له مشهورو ښارونو یو دی.